چې ګیلمنه چا اشته دا اول خو ما منل لجی په چغو چغم جړل ما نه منلو چې دې چاله کم دوک ور کړی دا به څنګه خلک ولي قیامت ورا کړ استاد بس قیامت او چا د سیډه غری والی چا د سیډه غری والی او چا بس د سیډه غری والی جی بس لارم نه دا کتلې دا نیو پوه شوي چې ازیله څنګه رسېدلي دا نیو پوه شوي چې ګاډي له څنګه ختو دا نیو پوه شوي چې خور له موږ هسپتال له څنګه ورسېدو خو زموږ داسې خوراکۍ وجي لکه په میډیا نه دی ویل پکار که نه لکه مونږ الحمدلله په جومات کې هم ډېر سپورټ کړی دی په یتیمانانو باندې هم ډېر سپورټ کړی دی کتونکو ګیلمنه که هر څونه بدکاره وغلطې ویډیوګانې کولې خو ماته یو کاري صبرین کړی او دې راته ویل چې هره میاشت په ګیلمنې زما د مدرسې لپاره 2 لک روپۍ رالېږلې ستاسو نوم څه دی زما نوم سمین جان جی سمین جان او جی ګیلمنه ستاسو څه کېدله زما خور و جی خور وه او جی دا راته ووایه دا واقعه څنګه مخې ته راغله په دغه ورځ باندې څه چلو شو چې دغه رنګې د اچانک د کور نه ووتله او بیا مړه شوله چا ویشتله دا مونږ سره ناسته وه او روټۍ وخوړله چې هم پخې کې غېسته ګپ شپ هم لګولو دې کې ورپسې رنګ راغو چې رنګ راغو ما ته تپوس هم وکړو چې خورې چېرته ځي ما ته ویل انشاءالله 40 منټو کې راځم نو چې دا ووته د ګړۍ په ټایم داسې نیمه ګنټه پس مونږ له کال لاغو چې ګیلمنه چا اشتې ده اول خو ما منل لجي په چغو چغم جړل ما نه منلو چې دې چاله کم دوک ور کړی دا به څنګه خلک ولي چې زیله په موقع راغو چې ګاډی خور مې نه وه وینې پرتې وي بیا مونږ زر زر لاړو هسپتال له چې هسپتال له لاړو جی بس دا وفات شوی وه دا راته ووایه په دې ګاډي کې ستاسو بله خوراکۍ وه په میډیا بیان راځي د هغې طبیعت اوس څنګه دی خلک وایي چې په سر یې ګزار خوړلی دی ډمپر سره وایي ګاډه لګېدلی و که نه د هغې په وجه چې کوم دی په سر یې ګزار خوړلی دی او هغه چې کوم دی اوس هغه یاداشت هغه تللی دی هغه خو فی الحال کومه کې پرته ده او جی او لاوش کې نه ده راغلی په سر یې ګزار خوړلی دی ډېر خراب او جی دا راته ووایي دا معامله څنګه راغلی وه ستاسو والد صاحب چې کوم دی اف آی آر کړی دی چې دا ټول د پیسو لین دین و په اف آی آر کې کسان یادوي چې کوثر جاوید دې سره پیسې وي او کاشف الک چې کوم دی ورته کال کړی دی چې په دې باندې به وایي ګیلمنې ډېر زیات ادبار کول بروسه پرې کوله دې د کور نه راویستلو او دې دوه باندې چې کوم دی پیسې وي او دې په کسانو باندې ویشتې دی نو دا څونه پیسې وي او دا تاسو دې په کور کې سوي نه وویلې دې باره کې لکه پیسې خو یادې کړې وي چې پیسې خو ورسره ډېرې وي لکه د کوثر او جاوید سره یې داسې انډیوالي وه لکه د ورورولۍ او ملګرتیا یې وه جي او لکه مونږ هم کور کې دا حل نه ویل چې دې سره زما دا پیسې دا خو بار بار به ویل چې دې سره زما پیسې شته جي او پیسې خو وي دا چې څه ټایم ورته دې له رنګ راغه ما ولیل خورې زه سره ځم وي نه ته مه ځه زما یو ملګری د ما لیکال وکړو زه انشاءالله یو 20 منټو کې راځم بس مونږ ویل زه یو ملګري زنانه دي که نه چا به وله کال کړی یا بس چې ده ووته د نیمې غنټې پس د مرګ سوال جواب راو څه ټایم چې تاسو ته رنګ راغی چې ستاسو خور ګیلمنه چا ویشتې ده هغه ټایم کې د زړه نه څه ختل څه شی و څه موږه به هغه قیامت ورا کړه استاد بس قیامت او چا داسې ډغرې والي چا داسې ډغرې والي او چا بس داسې ډغرې والي جی بس لارم نه ده کتلې دا نیو پوه شوي چې ازیله څنګه رسېدلي دا نیو پوه شوي چې ګاډي له څنګه ختو دا نیو پوه شوي چې خور له موږ هسپتال له څنګه ورسېدو او جی قیامت ټایم و ټایم نه تېرېدو خو بس الله تېر کو کتونکو دا کومه واقعه چې راغلې وه دا په ټکسلا کې مین جي ټي روډ د پاسه دا راغلې وه چې لږ غونتې مخکې شي که نه په 200 میټر فاصله کې سیف سټي کیمرې لګېدلې دي پکار ده چې دغه ملزمان ګرفتار شي ښه دا راته ووایه چې کله ستاسو دا خور ګیلمنه مړه شوله په سوشل میډیا باندې ډېر خلک چې کوم دی په دې پسې لکه د خوشحالۍ اظهار کوي خلک وایي چې ښه وشو چې مړه شوله یو ناسور او یو دا خلک دا وایي چې یوه بدکاره جینۍ وه نو دې خلکو ته به څه وایي ګوره زموږ دین هم دا وایي چې کله یو انسان مړ شي که هغه څونه بدکاره وي نو هغه دپاره به چې کوم دی ته د مغفرت دعا کې نو خلکو ته څه پیغام ورکوئ بس دنیا د څوک به څه وي زړګي څوک به څه وي که نه خو زموږ داسې خوراکۍ وجي لکه په میډیا نه دی ویل پکار که نه لکه مونږ الحمدلله په جومات کې هم ډېر سپورټ کړی دی په یتیمانانو باندې هم ډېر سپورټ کړی دی د جومات چې څه کار و الله کړی دی زموږ خور خو ګناهګاره جینۍ وه که نه خو الله کړی دی مونږ یې ډېر سپورټ کړی دی باقي دنیا د څوک به وي بدکاره وه څوک به وي کنجره وه څوک به وي کونۍ وه باقي دنیا د څوک څه وي څوک څه وي خو ځمکه هغه څه دی چې اور پې بلي جي